السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو لیدونکو، زموږ او ستاسې برنامه چې ده د سوال او ځواب ده، نو د ښاغلي ورور څخه پوښتنه کوو. لومړی به ځان راته معرفي کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم احسان الله دی، حران ولایت د شینوارو اوسېدونکی یم. ماشاءالله ورور، الله مو سلامت لره. قدرمنو ورور، زموږ د نن ورځې سوال دا دی چې د چا په مذهب یې او د هغه اصلي نوم څه شی دی؟ موږ د امام صاحب په مذهب یو، دغه نوم نعمان دی، د اصلي نوم یې په ابو حنیفه باندې مشهوره دی، او د پلار نوم یې چې دی ثابت دی. ماشاءالله ورور، جواب یې صحیح راکړ او مستحق د جایزې ده. اجازه به ورته ورکړو. دا ستاسو جایزه ورور. سلامت. من خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنه، لومړی د ځان معرفي کړه. تحصیل خان یم د بګرام ولسوالۍ نه. ماشاءالله تحصیل خان ورور، زموږ د نن ورځې سوال دا دی چې آسماني کتابونه څو دي؟ آسماني کتابونه 4 دانې. نومونه کې راته واخلئ. تورات، زبور او انجیل او قرآن کریم. ماشاءالله ورور، الله یې سلامت لره. جواب قدرمن ورور جواب صحیح ورکړ او مستحق د جایزې ده. جایزه به ورته ورکړو. دا هم ستاسو جایزه. سلامت. السلام علیکم ورور. علیکم السلام ورحمت الله. لومړی که ځان راته معرفي کړئ. مرغ رحمان د پارون ولایت څخه. ماشاءالله ورور، زموږ د نن ورځې سوال دا دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوم ځای و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عربستان سعودي. عربستان سعودي کې د کوم ځای و؟ د بني هاشم. بني هاشم خو قبیله ده. بني هاشم مکه مکرمه. شاباس. محترم ورور، جواب صحیح ورکړ او مننه ترې کوو. مستحق د جایزې ده. جایزه به ورته ورکړو. دا هم ستاسو جایزه. خیر. سلامت.